أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محترم عزتمندو علماء مشرانو طلباء کرامو عوام مسلمانانو، ما ته چې د مشرانو د طرفنا کومه موضوع راکړې شوې ده، د هغه عنوان دی حفاظة الحديث ومكانة الصحيح. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث او د سنن حفاظت او د صحیح د امام بخاری او د صحیح د امام مسلم رحمهم الله مقام و مرتبه په اسلام کې سره بدا دو شق دي او په دې دوه شقینو کې ربط او مناسبت هم داده چې چون کې امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله دیو د الله د رسول د احادیث او د سننو حفاظت کړي دي، بالخصوص د خپل د دوه کتابونو په ذریعه سره، ځکه الله ول په عالم اسلام کې اوچت مقام ورکړی دی. دا د الله د نبی د سنت او خدمت ته او د احادیث حفاظت او د احادیث خدمت ته. هر څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت حفاظت کوي او دا یو دفاع کوي، خلق والله وچتي په دنیا او آخرت کې ورفعنا لك ذکرک، الله د رسول مقام او ذکر الله وچت کړی دی، نو دا غد نائبانو او دا غد وارثانو او دا غد سنن او دا حدیث او د محافظینو ذکر او مقام به موچتي. خداوند مخکې په تور د تمهید بدا خبر او کم زمین استاد دین اسلام دو اصل دی، یو د الله کتاب دی او بل د نبی صلی الله علیه وسلم سنت. د الله کتاب دا مصدر دی د عقیده، موږ عقیده د قرآن نه زده کړې ده او زده کوو، احکام د قرآن نه راخلو، اخلاق د قرآن نه زده کوو، نو دا خو هغه ورنی اصل دی د دین اسلام. او دویم اصل د دین اسلام هغه احادیث او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی، احادیث مبارکه دا مصدر ثانی د اسلام، هم په اعتبار د عقیده سره عقیده بم د راخلو او احکام بم د دین زکو او اخلاق بم د دین زکو، بدا دو اصلین دي. زه زموږ استادو دعوت هم دا دی چې د الله اطاعت او د رسول اطاعت، قرآن ته خلق راولل او د نبی صلی الله علیه وسلم سنتو ته خلق راولل، دا غدو اصلین دي. او دا زمون مخالفین موږ له طعنه هم په دې راکوي چې تاسو وایئ چې اهل حدیث کې دو اصول، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. نو الحمدلله زمون دا دو اصول دي او دا د ټولو مسلمانانو اصول دي. چا چې د اسلام لار پرېښې ده او د دینه منحرف شوي دي، نو هغه د خپل اصول نه ګڼي، هغه په نورو باطلو قیاساتو پسې او په اراو پسې او په غلطو نظرونو پسې ورپسې وي. د ټولو مسلمانانو دا دوه اصول دي چې د الله اطاعت او د الله د کتاب منل او د نبي صلی الله علیه وسلم د سنت. اجماع تاسو ویلي دي کتابونو کې، او خپله حجت چې د هغه ماخذ په کتاب سنت کې، نو هغه هم داسې پوره مستقل دلیل نه دی، حجت دی خو چې ماخذ وي. او قیاس او مظهر دی، مثبت نه دی. او بیا چې قیاس صحیح وي او شروط د قیاس پکې او مقابله د الله د کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم سره نن سبا چې کوم قیاسونه خلک زوتوي او هغه طرف ته ترغیب ورکوي، دا هغه باطل قیاسات دي چې د دې په وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث رد کوي. دا خو شیطانی او ابلیسی قیاس دی، قیاس صحیح دا غن انکار نشته، قوم کېږي په وخت د ضرورت کې، څنګه چې امام شافعي رحمه الله فرمایلی په هر وخت کې به قیاسات نه کوي. قرآن و سنت دا هغه کافل دین دی او دا د ټولو احکامو منبع او مصدر او اصل دی. د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو د الله د کتاب سره تعلق سره نو هغه د تفسیر دی. فهو المفسر للكتاب وإنما نطق النبي لنا
هو عن ربه د الله د رسول سنت دا د قرآن تفسیر او نبی سم دا مونږ ته را نقل کړي دي د خپل الله نه او د خپل رب نه احادیث ټوله وحی ده نبی سم فرمایلو الا انی اوتیت الکتاب ومثله معه ما ته کتاب راکړل شوی د قرآن او د هغه په شان ته بله وحی چې احادیث نبی سم فرمایلو یا ایها الناس انی ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تزلوا ابدا کتاب الله وسنتي ما تاسو کې د سوزنه پریخي که تاسو په دې باندې کلک شوي نو تاسو به نه ګمراه کېږئ یو د الله کتاب او دویم د نبي سنت دا د الله د رسول ارشاد نو موږ ته د دوه اصلین پریخي دي چې کتاب او سنت ته او د هغې په منځ کې باهمي تعلق هم دا دی چې حدیث د رسول الله وسلم دا د قرآن تفسیر او شرحه او دا دغه وضاحت دی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ای نبي موږ ته قرآن درکړی دی ته به د دې تبیین او د دې تبیان او تشریح او توضیح وکړې نو رسول الله وسلم مفسر د قرآن دی د رسول الله وسلم احادیث دا اولنی تفسیر د قرآن کریم دی د دې وجه تاسو کتاب التفسیر د امام بخاری رحم الله کله چې هغه لولې او موږ وایو نو د هر آیت لاندې یو خو لغوي تحقیق دا هغه وروسته امام بخاری د قرآن کریم د آیت تفسیر نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث دا د قرآن او د سنت څوک چې جدا کوي نو دا به ګمراه کېږي ولن يتفرق حتى يرد عليه الحوض قرآن او سنت به نه جدا کېږي د یو بل نه دا د یو بل سره لازم ملزوم دي دا د یو بل سره تړلی شوي دي څوک چې دا حدیث منکر دا د قرآن منکر دی زموږ شیخ صاحب رحمه الله کتاب لیکلی دی انکار حدیث سے انکار قرآن تک دا حدیث منکر دا د قرآن منکر څومره ډلې چې د منکرین حدیث پیدا کېږي نو دا اصل کې د قرآن هم منکر دی او قرآن داسې یو طاقتور کتاب دی نو دا قول نشي کولی چې دا باطل دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر مظلوم نبي و د هغه سنت هم مظلوم دی نو خلک به داسې چړ راځي وایي دا حجت نه دی او فلان دی او فلان دی او فلان دی په دې کې دا شرط نشته زما عزتمندو دا دواړه یو بل نه به نه جدا کېږي کتاب او سنت دا به یو بل نه جدا کېږي حتی یرد علیه الحوض د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د دې نزول هم داسې شوی دی لکه د قرآن په شان څنګه چې قرآن جبریل راوړی دی نو احادیث د نبي صلی الله علیه وسلم جبریل راوړي حسان بن عطیه قول د امام دارمی په خپل مسند کې راوړی سیوطي په مفتاح الجنه کې راوړی چې کان جبریل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنه كما ينزل عليه القرآن جبريل په نبی صلی الله علیه وسلم سنت د سره راوړل لکه قرآن به راوړ يعلمها اياه كما يعلمه القرآن او سنت به نبی صلی الله علیه وسلم خودل لکه څنګه چې قرآن خو د صحیح بخاری یو حدیث امام بخاری په ډېر ځینې کې راوړل کتاب الحج کې تفسیر کې په مغازی کې راوړل وروسته فضائل القرآن کې راوړل هغه د یعل ابن امیہ د عمر رضی الله عنه ویل چې کاش کې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کیفیت کې لیدلې چې په کوم کیفیت کې په وحی راځي دا ارمان نو نبی صلی الله علیه وسلم په جعرانه کې یو سړی راغی په دې وخت کې او د بعض خلکو تمنا الله پوره کوي یو سړی راغی د نبی صلی الله علیه وسلم تربوز کې یا رسول الله یو سړی چې حج ته ځي یا عمرې ته ځي احرام یې اچولی او داسې غټه جبه کوټ یې اغوستې او په هغې خوشبو لګولي او دا به څنګه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان نه جواب نه ورکاوه بلکې انتظار به یې د وحي کاوه په دې وخت کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم وحي راغی او کیفیت د وحي د تاری شو نو عمر رضی الله عنه یا لا تیل راشه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله په نبی باندې څنګه وحي راځي نو کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کیفیت د وحي لري شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سائل تاسو کوم کې څه هغه راوسته شو نبی صلی الله علیه وسلم وای اما الطيب
فاغسل عنك 3 مرات خوشبو د ځان نوینځه او هر چې جبل یا غسل نه فنزعها واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك او بیا په عمره کې بدل څنګه لکه څنګه چې په حج کې کې دا حدیث بالکل قطعی دلیل ده په دې خبره باندې چې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم وحی الهی ده دا هم په نبی صلی الله علیه وسلم باندې جبرئیل راول څنګه چې قرآن راوړ او دا حدیث د امام بخاری په کتاب فضائل القرآن کې راوړی په دې باب کې باب نزل القرآن بلسان قریش والعرب قرآن په ژبه د قریش او د عربو راغلی دغه دا حدیث یا لا راوړی انت شارحین وی چې د حدیث مناسبت د ترجمه الباب سره سره نو به جواب دا دی چې مناسبت دا دی څنګه چې قرآن نازل شوی په ژبه د عربو نو دا غرنګ احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی په ژبه د عربو نزل القرآن بلسان قریش والعرب قرآن منزل کتاب دی او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم منزل وحی او قرآن په عربی کې او حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم په عربی کې دا مناسبت د حدیث د ترجمه الباب سره غرض میں داو چې قرآن وحی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی ممکن حدیث د اعتراض ډیر کې تاسو سره واسطه راشي چې احادیث دا وحی نه دی دا د برنه الله تعالی دا پیغمبر د ځان خبرې کړې دا وحی نه و دا غو سره اول بحث په دې کې چې څنګه قرآن منزل کتاب دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا منزل دي دا نازل شوی بيدما عزتمند چې کله دا وحی شو قرآن وحی دا او د نبی سنت وحی نو دا هغه خلکو مقام سره چې کوم خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث انسانیت سره صحیح او د دې روایت کوي او دا امت محمدی صلی الله علیه وسلم سره صحیح دا خلکو مقام وګورئ یو نبی سم حکم کړو بلغ عني ولو آیه زمانہ ورسه اگر کيو حدیثي یو روایت کې سره حدیث لفظ راغله او قایتم شي نو قاضي دې ځای وي د دینه تبلیغ دا حدیث په طریقه اوله معلومیږي وي قرآن خاصم خورشوي کتاب دی الله دې حفاظت ذمہ غوښتو خود رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د دې رسول دا فکر دی ضروري چې د دې حفاظت وشي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی امام طبرانی په معجم اوسط کې عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت سره حدیث راوړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اللهم ارحم خلفائي الله زما په خلفاء رحم وکړي قلنا یا رسول الله من خلفاؤک صحابه عرض کو چې الله نبی استا خلفاء څوک دي استا نائبان څوک دي استا وارثان څوک دي هغه ورته فرمایل الذين يروون احاديثي ويعلمونها الناس دا خلق دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وې زما احادیث روایت کې خلق ته رسي نو یذبندو دا اهل الحديث دین نشانه منقبت ته څوک چې د نبی سم د احادیث تبلیغ کوي څوک چې د رسول الله سم د احادیث درس او تدریس کوي څوک چې د نبی سم د سنت او اشاعت کوي دا د محمد رسول الله خلفای دي دا د رسول الله سلام خلیفګان ځکه دا کار زموږ اساس نبی کوي او څوک چې احادیث امت ته رسول دا د رسول الله سلام خلفا او دارن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا حدیث راویان دا عادلان دي ثقه خلق دي رسول الله فرمایي دا حدیث په ډېر سندونو او مقال شته په سندونو کې ارشاد ساری کې امام قسطلانی نور لیکلي چې کله دا جمع کړي شي نو په سند کې تقویت پیدا کیږي هغه حدیث دا دی چې يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله دا علم د فرستنو کې عادلان خلق راځي عادلان سبق عادلان ينفون عنه تحريف الغالين دا غاليان التحريفات بنتكي وانتحال المسلمين دا باطل پرستو غلط خبره وغلط نظری اسلام ته منسوبون دابا اغه نفي د نیکی وتاويل الجاهلين او د جاهلانو تاويل دا حدیث راویان دا ثقه خلق دي چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دا موږ تاسو ته رسولي صحابه او صحابه نو په دې وجه باندې ائمه ته اعتماد کړی او دا غو په سندونو سره حدیث راوړل کړی
امام نووي د حدیث په شرح کې لیکي ولدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف اخبار دی په سیالت د علم او په حفاظت او په عدل د ناقلانو د علم چې د علم کوم ناقلان دي د عادلان دي او الله سبحانه وتعالى د علم حفاظت او سیالت کوي دغه راویانو او دغه محدثین او دغه علماء او دغه مشرانو په ذریعہ سره د دې وجنه څوک چې د دې خلکو سبب وساتي چې هغه حدیثو راویان دي یا محدثین دي چې حدیث را جمع کړي يحيى بن سعيد القطان ويلو ليس في الدنيا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث نشته په دنیا کې بدعتي مگر هغه بغض ساتي اهل الحديث سره اهل الحديث اولنی مصداق د محدثین دي امام بخاری مسلم امام بخاری استادان شيوخ د امام مسلم شيوخ د نور محدثینو شيوخ دا اهل الحديث دي څوک چې د دې سره بغض ساتي دا ګور مبتدعين دي دا د بدعتانو کله کله خدا چې دا به محدثینو سره او د اهل حدیث سره بغض ساتي یا څوک چې عمل بل حدیث کوي دا غي سره بغض ساتي اوس دا بازار دغه خلکو ګرم کړ او منکرین حدیثو چې دا غو شاته د کافر لاسو چې دا حدیثونه د انکار مسله دا فرق په مسلمانانو ورسته هغه خبره بیا بعض مسلمانانو راوړل چې مخکې کتابونو کې لیکلا په اصول کې لیکلا دا حدیثونه د انکار طریقه دا حدیث بل منه دا بل منه دا بل منه اوس په خپل اجتماعاتو کې په خپل پروګرامونو د سټیجونو نه وای صحیح بخاری کې دا چل دی صحیح مسلم کې دا چل دی دا چل دی ظالمان د دې دفاع وسوق کوي د دې دفاع اهل حدیث کوي دا زموږ استاد ذمہواری زموږ عزت مند دا زموږ استاد او د دې ځان څخه دا پیغام چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دفاع کوو موږ د صحیح بخاری دفاع کوو موږ د ابو داود او نسائی او د امام ابن ماجه د سنن دفاع کوو د نور مسانید او د حدیثو کتابونو دفاع کوو څنګه د قران دفاع باندې فرض ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو دفاع باندې فرض ده دا پیغام دی چې د دفاع وکړو نماذج بیا حفاظت دا حدیث څنګه وشو الله یې څنګه کما چې معلوم ته نو په دې کې الله د دې د حفاظت ذمہواری په خپل اړه ده ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون په سخت تاکید سره فرمایي ان دا ورپسې نحن چې دا تاکید ده ان ده د اسم یا مبتدا ده نزلنا الذکر وانا جمله معطوفه کې ده تاکید له لحافظون له بلحافظون باندې مقدم کول او رسته بلحافظون کې لام داخلول دا تاکیدات دې ته اشاره کوي چې الله د دې وحي د دې ذکر حفاظت ذمہواری الله غوښتي دا قرآن حفاظت الله کوي او دا حدیث نبویو او د سنن نبویو حفاظت رب العالمین کوي دا الله دا وعده کړی دا او د دې حفاظت ذمہواری الله غوښتي دغه محدثینو او دراویانو د علم الحديث او د ائمه او د اهل علم واسطه سره الله سبحانه وتعالى د حفاظت دا حدیث د حفاظت یو طریقه دا و یو خو د حفظ مخکې په سلفو کې د صحابه په دور کې دا حدیث یادول حفظ دا یو طریقه و نبی صلی الله علیه وسلم حکم کړو په حدیث د عبد القیس کې راځي چې هغه رسول الله تعالی او یا رسول الله مرنا بامر فصل ندخل به الجنه ونخبر به من وراءنا مونږ ته لنډه خبرو کې چې مونږ جنت ته داخل شو ورسته خپل خلکو دی ورس نو فامرهم باربع ونهاهم عن اربع د سلور خبرو ته نبی صلی الله علیه وسلم حکم وکړ سلور نه منع کړ او بیا ته فرمایي احفظوه واخبروه من وراءكم دا یاد کې ورسته خلکو ته ورسوي دا حدیث د حفظ نبی صلی الله علیه وسلم حکم کړ حدیث یاد کې دا حدیث د حفاظت یو طریقه ده او بیا د صحابو د سلفو ذهانت دا غو مثال واوري د دې سلفو د ذهانت او د حفظ د یاداشت مثال لکه عزتمن په توجه خبره واوري موږ ډېر لږ سفر کړل راغلی چې خبره مو یو بل سره ملاقات مو تماشه چې کوی بل وخرش مثال دا د عبید الله بن عدي بن الخيار دا هو تابعی دی د وحشی رضی الله عنه سره ملاو شو په حمص کې
مخه پټ کړی. امام بخاری دا حدیث په وروسته کتاب المغازی کې راوړی دی په واقع د غزوه احد چې پټ کړی دی خپې ښکاري. نو د وحشي ته وایي سبا پېژنې زه څوک یم؟ عبیده بن عدي وایي هغه یاره خپو ته چوټ وکتل وایي عدي بن خیار د یو ښځې سره نکاح کړی دا وحشي وایي او د هغه د بچي دپاره به ما مرضعه کتله. یو زنانه وه چې په سورلۍ سوره شوه او ما له بچی د ښکته نه په غېږ کې ورکړه. نو دا ستا خپو ته چې ګورم او دغه ماشوم خپې نو دا ماته یو شانته معلومېږي. 50 کاله په منځ کې شوي دي 50 سال خو دا ستا خپې خو دغه ماشوم د خوب په شانتې. عبیده بن عدي بن خیار بیا د خپل مخ نه پرده لرې کړه او دا زه یم. بیا ورته موږ ته واقعه بیان کړه چې حمزه رضی الله عنه تا څنګه قتل کړی. دې ته ذهانت د صحابو وایي. دا د صحابو ذهانت په داسې صلاحیت الهي سره چې الله ورته ورکړی او داسې خداداد صلاحیت سره صحابه کرامو سلفو او زموږ ستاسو مشرانو د حدیثو حفاظت کړی. ابو هريره رضی الله عنه لوی حافظ د حدیثو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته دعا هم کړې وه او بیا هغه زمانه به حدیث نه هېرېده. دا رنګ نور صحابه کرام نو اول خو د حدیثو حفاظت دا په حفظ سره شوی. دویم بیا په لیکلو شوی. لیکل رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې حدیث لیکل کېده. دا اوږده مسله ده. کتاب العلم کې دا حدیث لیکل دا منکرین حدیث دا اعتراضونه کوي چې قرآن لیکل شوی او حدیث نه لیکل شوی. دا خبره خطا ده. حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې لیکل شوی. صحیفه د علی کې حدیث لیکل شوی. امام بخاری دا حدیث د غباب کې راوړی. عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه حدیث لیکل. ابو هريره رضی الله عنه وایي زمانه زیات حدیث ولا عالم بل څوک نشته. عبد الله بن عمرو بن عاص د لیکل کول کان یكتب ولا اكتب دا لیکل کول او ما به لیکل نه کول. نو هغه وخت صحابه لیکل کړي. نبی صلی الله علیه وسلم اكتب الى ابي شاه ابو شاه د فارو لیکي یمن ابو شاه راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطالبه وکړه یا رسول الله دا خبره ماله ولیکي حکم وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم اكتب الى ابي شاه حکم وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم په مرض وفات کې ویلو ایتونی بکتاب اكتب لكم لن تزلوا ابدا. ماله یو کتاب راوړی قلم او دغه راوړی اړو کې راوړی چې تاسو څه ولیکم چې یا بل ګمراه کېږي. او صحابو کې شور جوړ شو. عمر رضی الله عنه قرآن کافی دی. نبی صلی الله علیه وسلم تکلیف مور کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ویلي زه لیکما اكتب لكم کتابا. دغه علماء لیکلي دي 51 صحابه کرام چې هغه حدیث باقی لیکلي وو. دا هغه سره لیکل دا حدیث وو. ابو هريره رضی الله عنه سره یو روایت حافظ ابن حجر فتح الباری کې راوړی چې باقی هم دا شته چې د ابو هريره سره احادیث لیکلي پراتو. دو غټ بوجي دا حدیث لیکلي دا پرته. دا دیمه طریقه حدیث د حفاظت چې حدیثو چې شروع کېدو نو دا واوري عمر ابن عبدالعزیز. امام بخاری دا روایت کتاب العلم کې راوړی. ابي بکر ابن حزم تا وانظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه. ده رسول الله حديث لكي فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. زاد علم بختمي وي ريغم باندې علماء زید دنیا نه رخصتيږي حافظان نو حدیث ولي کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابي سوف يعلم من لا يعلم. ترذيب حدیث هغه څوک چې تنه علم باقی پاتې کیږي. اے اهل حدیثو اے دا حدیث والو دا حدیث ورکیږي درسونه هغه مهنتونه دي وکړه. نو وکیلی وی صحیح ابن مدینه ته یحیی ابن سنو حق طرف د امام نو توصیف پشان دي چې بغداد کې شته کتب کتابونه
دریم نمبر امام داری قطن لیکل دی ما فی هذه الكتب كلها من كتاب محمد بن اسماعيل البخاري البخاري مسلم ما دي خزر وجاء ابن كثير لكل ذا البداية والنهاية کے صحت باندې اوس د امام بخاري او د مسلم الدين يعني لكي بدهم د القاري اول کې علماء الشرق والوسطى تاسو حیا نه درځي استاذ څومره شارحان چې تیر شوي دي تشبيه عيني دي تاسو بخاري او مسلم اوس رااله استاذ شامي نو ټول ویلي چې بخاري ټول محدثين په دې باندې اجماع او اتفاق دي الحديث کې امام كثير لیکل 33 صفحه باندې چې مسلم دا قطعي صحیح احاديث له خبره کړې اتفق المحدثين بدي اتفاق فعل متصل او بل خبر بسدا کړل وان كل من يهول امرهما سوق چې د بخاري او د مسلم فقاوه کې فهو مبتدع دا بدعتي او متبع غیر سبيل المؤمنين د مسلمانانو په لار نه روانه دا خو د شاسر فیصله ده سوق چې په بخاري او مسلم په نن سبا او مبتدعين په خپل سټیجونو باندې او په خپل پروګراماتو کې د بخاري او د مسلم فقاوه بیان او د خلکو نفرت پیدا کوي نو شاسر د فتوی مطابق دا اهل بدع دي د بدعتانو غټه نه خدا ده په صحیحانو په خبرې کوي او په صحیحانو په خبرې دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دی ځکه دا د امام بخاری احادیث دي او د مسلم دي دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ چې د دې سپکاوي کې دا مبتدعين دي او دا متبعين دي د غیر سبیل المؤمنین دا د مؤمنانو په لار باندې دي دا خبره امام شوکانی کړل نور ډېر ائمه کړل دا خو مقام دی د صحیح امام بخاری او د صحیح امام مسلم الله سبحانه وتعالى زموږ استاد سمینه محبت د صحیحین سره پیدا کی او د ټول محدثین سره داغو وزیر سره الله به زموږ مینه د رسول الله د حدیث سره پیدا کی او دا به ان شاء الله بخور اجتماعات امام کې شخص مشر تم ویلو شیخ الله حفظ الله تم ویلو چې دغه اجتماعات کول پکار دي په دفاع د امام بخاری او په دفاع د امام مسلم په دې باندې اجتماعات او جلسې کول پکار دي وزیر مشایخ هم ویل چې ان شاء الله سه موسم خوشي نشه پروګرام کو خاص په دې عنوان باندې دفاع د امام صحیح امام بخاری او دفاع د صحیح امام کې واضح ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث لاړه د مخنا امام بخاری سره ولې د چار واره ده دغه حدیث په مسلم کې دی دا په ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجه کې دی خو امام بخاری کار ډیر کړی دی ډیر کار کړی دی د دې وجنه د خلکو سره نه ویږي او د امام بخاری سپکاوي کې یا د امام مسلم یا د نور ائمه د امام ابن خزیمه او د شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم او یا د نور ائمه څوک چې د دې ګستاخی څوک چې د دې بے ادبی کوي هغه پوره صحیح مسلمان او مؤمن نشي کېده مونږ چرته خبره چې په هدايه شرعي کې دا خبره ده نو زمون خبره په ګستاخی حمله وګوره دا فقه نه مني امام صاحب نه مني فلان نه مني فلان نه مني او ته برملاوي صحیح امام بخاری کې دا چل دی او صحیح امام مسلم کې دا دي او یو استادوم د کتابونو ته ویلو او شو الحديث صاحب دی اوس الله په دغه مرض اخته کړی دی په پروګرامونو کې ګرځي او په بخاری کې خدام راغلي چې مړی سي دی هغه واقع د بني اسرائیل چې نبی سم بیان کړی دا په باب د خوف من الله کې صحیح بخاری کې خدام راغلي چې بنا بالغ به سموز کوي تاسو بنا بالغ به سموز کوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الکه شی علمي خبره وکړه چې په هغه باندې د بخاری او د صحیح مسلم شان ته نقصان نه رسي او دا خبره عامیانه خبره زما عزتونه دا سوق بالکلی انکاری حدیث کی او سوق فی الجمله کی او منکرین حدیث ته د دې کتابونو سپکاوي کې د دفاع په منفرد الله سبحانه وتعالى دا اجتماع او زموږ استادانو د زموږ هدایت ذریعہ ورغی او رب العالمین دې چې څه بیانېږي دا پیغام د الله زموږ